شاکر یو کس رانه تپوس وکړو هلکه واده دې وکړو ما بالکل مې وکړو نو اوس به څه کوم اوس به افسوس کوم نو لوري وایي نه مطلب مې دا دی چې خوشحاله پې یم وایي جي ډېر شی پې خوشحاله یم بیخي زیات پې خوشحاله یم وایي ولې نو مې وجه دا ده چې مخکې به مې د ملګرو خپل منځ کې خبرې کولې زما سایډ ته به یې وکتو ویې لکه پټ وایه بې واده ناست دی تاسو پوه نه شوئ یو پیره داسې کار وشو مخکې به په دې ودونو کې خلکو اجلاګان راوستل که نه نو بس چاته وایم نو بس موږ به هم لاړو موږ به هغه محفل لږ انجای کوو نو یو اجلا نیم سره مو پکې ګپ جوړ شوی بیا ما ته ووایي راشئ زموږ ځای ته نو چې زه لاړم نو موږ به دا ګیره او برید څپا خرول سم د هغوی په شان ښکارېدو خو لکه بس نور سیټو نو هغه یو راته وایي دیره کې ناست نو یو راته وایي موږ تاله میک اپ کوو ما ورته وکئ نو ما چې تاسو دونه خوشحالېږئ بس وکئ هلو هلکه بخیر ده دې به ووایو صحیح ده صحیح ده نو هغې نه راځو نو چې میک اپ یې راله وکړو نو ما ورته ځه چې خوشحالېږه میک اپ راله وکړئ بس چې میک اپ یې راله وکړو دې ټایم کې ناڅاپه پولیس راننوتل وایي ځوانان راپاسې ماسې یو دوه ملګري هغوی هم پاسېده زه هم خپل نیس کې خو زه ځوان وم بس زه هم پاسېدم نو یو ملګري راته اشاره وکړه وایي میک اپ یې دله کړی پته دې نه لګي ما یې راشه اوس چل وکړه ګینې بوزي دې ټېل ناستنې ته به دې پرتوګ ښتې نو ما هغه پولیس والا ته یې ولې صاحب څه چال دی ما ته وایي تا ته نه یم دی ځوانانو ته پر یې چکدره کې یو لیونی و نو د هغه د عادت و چې یو خبره به دې وکړه نو وی نه 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 چې دویمه به دې ورته وکړه وی بیا وا 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 یو کس په نظر کې کړی و بس هغه راوستی دی پین شټ یې ورته اچولي سمې تیار کړی دی بس یو غټ د کپړې دوکان ته ننباسلی دی وایي یاره وایي دا ورور مې د انګلینډ نه راغلی پښتو ډېره نه ورځي خو اوس یې دلته د واده پروګرام دی نو ما یې چې ستا نه وله دا ټوله سودا وکړم ستا دوکاندار خوشحاله شوی چې زه چانس دی نو سودا یې کړې ده ګاډي ډیګۍ کې هر څه ایښي دي نو دې ورور ته وایي چې تا ځان څه کریډټ کارډ راوړی دی او ورته وایي نه 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 وایي ښه دوکاندار ته وایي لکه دی به وایي دلته کښېنې او زه زما کریډټ کارډ هم راوړم او دا سودا به ایسته کور کې کوزه کړم واپس راځم نو کریډټ کارډ باندې به پیسې راوباسو نو د دوکاندار د مخې دې ورور ته وایي که زه لاړ شم ته به دلته انتظار وکړه ورته وایي وا 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 بس دا ځوان تلی دی سړی ورته پرېښی دی بس هر څه چپه کړي دي ډېر ساعت شوی دی د دوکاندار دې کس ته وایي د دې ورور د راتلو دې څه پته لګه ورته نه 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 نو وایي خامخا راځي خو به راځي که نه دی ورته وایي وا 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 بیا پکې ټایم تېر شوی دی دی ورته وایي نمبر یې د سره شته وایي نه 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 وایي بیخي څه طریقې څه به رابطه ونه شي دی ورته وایي وا 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 دا غزګین آشنا کس را ننوتی چې دا لیونی لیدلی دته وایي لکه دا لیونی څه کوي په دې دوکان کې لیکن هغه ته وایي څه شي لیونی وایي دا خو د انګلینډ نه راغلی ورته خدای تباه که دا لیونی دی وایي زه بس لوټ یې کړم ساجده ولې داسې وشو چې یو کس به کور ته ډېر زیات ناوخته راتلو نو بس د ښځې به اوس هر ټایم جګړه وه یو ورځ ناوخته کړی دی کور ته یې رنګ وکړو وایي ښځې څه دې پخ کړی او ورته د قاره وایي زخر مې پخ کړی دی ورته وایي زه بس صحیح درته وخوره ویده شه زه به ناوخته درځم یو دغه کوو چې د بار مایک نه کله کور ته کس رنګ وکړي او د ټولو سره د کور د خلکو سره خبرې کوي نو څه داسې طریقې سره کوي چې دغه جي السلام علیکم وعلیکم سلام سرکوزیه څنګه بیخي ورک شوی پته دې نه لګي نو واس دا جي څوک مسافرېږي براتي یو زړه مو ډک ډک کېږي بس جاړه مه کنه نو اوس لانجه راځه سله ګوري مور دې ناسته ده اوس خو دا بیا سپېږمې به سري کړي نو واس دا جي څوک نو زمونږ خو دلته زړه داسې لکه چتې او اوس به نه خبره باندې راډه کېږي صحیح ده دوی لانجې مه کوه بس دې مور څه دې خبرې وکړه واده ورکولې هلو السلام علیکم بیا ولې مور ستا خو بیا ډېر بنچر دی ښه بچه څه وکړو بس زړه مې چاودلی ټوله ورځ کارونه شوه
یو خو مې په دې کور کې خوشحالي ونه لیده خو چې راواده شویم بس داس غمونه دي ته اوس دې ته وګوره دا هلک زړه مه غورځوه مسافر دی دې سپېږ مه باندې دې یو څوک وم ښه سړیه ته خو راپسې منښله نو وی دا شو دغلته دونه په جګړه شوه ونه دلته کې چې ګاونډیانو وارو وارخطا کړی دی جګړې مه کوئ وړې دا خو د سپو کار دی بس بچه څه به درته ووایم دې سړي راله زړه وچواله د دې ښځې سره خبرې وکړه وختي راسې راته ګوري ورکوله هلو السلام علیکم نو وعلیکم سلام خوا کې مې نه چې یو شان دی نه پورته کوم یو ولې ما څه چل کړ نو بس تا څه چل نه دی کړی خو د مشرانو د مخې څوک خبرې کوي چېرته سیټ دی لاړه شه بیا به خبرې وکړو اوس سیټ ته رالم اوس وایه نو اوس ودته شوم اوس خو زه په خپله شرمېږم ترنم ملګري مو کو به زه هم پکې وکړم ما خو چېرته نه دی کړی خو که غلط شوم نو پلاقه وښی پکې دا خبره وکم په زر کرتا نشم زمانه کې دی له محبته دا خبره وکم په زر کرتا نشم زمانه کې دی له محبته محبت में मजबूरी दा ज इंसान यम जान बसंगा खलासो माल फितरता दा खबरा बाकौम पजर करता नशम ज़मन के दिल मोहब्बता زړه مې ښه نه دی دا سترګې بدې پوهې کړې لیونو سره دې ناچوي انګته پازغو باندې ګریوان راټولوما راته پیښه شوه د ګل د نږدې کته پازغو باندې ګریوان راټولوما راته پیښه شوه د ګل د نږدې کته دا خبره به کوم په زر کرته نشم زمانه کې دی له محبته سر میں راوڑو پتل کی داد راغلم خبردار مال حسن لقیمتا ستا د زلفو خوشبویانې ترې نخیجي دا جامې مې ځکه نه وینځم له بتا ستا د زلفو خوشبویانې ترې نخیجي دا جامې مې ځکه نه وینځم له بتا دا خبره به کوم په زر کرته نشم زمانه کې دی له محبته مننه ډېر ښه ډېر